مدرسې ته وبخئ او الله مو نور مه خفه کوئ، بس ډېر هم خفه کوئ. عوامو ته وایم، خپلو شاګردانو ته وایم، په څه خفه کېږي؟ په موبایل په ګندونو کتو خفه کېږي. نن موبایل ډېر غلط استعمالیږي، ډېر غلط. زما په غټو غټو جلسو کې د پټونو ماشومانو نه تپوس وکړه، بچې موبایل کې خلک ګن ګوري؟ وی او استاد جي. بلو مې غټه جلسه کې ماشوم نه تپوس وکړو، مې بچي انعام دله در کوم، ګن څه ته وایي د موبایل؟ وی استاد جي ډرامې ته وایي. مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه، وی فلم ته وایي. مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه، ګن څه ته وایي؟ وی بربنډو جنکو کتو ته وایي. دونه پټینې بچې راته وایي. بے ادبی دی معافی، خزی نشته او سړي ټول موجود دي. زما قسم د الله په ذات ما ته باوثوق پته لګېدلې ده چې د موبایل په ذریعه خلک د زنا کیفیتونه ګوري. هلک او جنۍ چې څنګه زنا کوي بربند، الله به خفه کېږي که به نه خفه کېږي؟ جواب راکوئ، جواب راکوئ، شوق سره جواب راکوئ. الله د خفګان لایق دی چې مونږ یې خفه کړو. ولې خفه کوو؟ ځان مې خوشحاله کړه، لږ غوندې معمولي غوندې ځان ما خوشحاله کړه، یو سیکنډ دایمي نه، لږ لذت مې حاصل کړه، پوټینې غوندې. هم د تصور لذت مې حاصل کړه، د سترګو لذت مې حاصل کړه، دایمي تبی مې وګټله. لږ لذت مې حاصل کړه، الله مې څونه خفه کړه. د الله فرشتي مې څونه خفه کړلې، او د الله فرشتي مې ځان ته په خیرو کړې. ملک به ترقي وکړي؟ ملک مولا نه دی روان کړی، ملک طالب نه روانوي، ملک مولا نه روانوي. زما قسم په خدای پاکستان مونږ جوړ کړی دی، زما کابر علماء دیوبند جوړ کړی دی، او د پاکستان پرواني چې مونږ څونه خفه کېږو، قسم دی که دونه پې څوک خفه کېږي. هغه هندو ناسنته زما دشمن، زه د هغه په طرقه خوشحالېږم؟ نه 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 نه، زه د هندو سره په جهاد خوشحالېږم، زه د هغه په طبع خوشحالېږم. ملک ما جوړ کړی دی، زما مشرانو جوړ کړی دی، زما مشرانو جوړ کړی دی، په ملک زه خفه کېږم. مولی نه روانوي، موبایل یې روانوي، الله قهر یې روانوي، الله په دې غصه کېږي. ولې الله نه خفه کوي؟ فقهاو لیکلي دي، وګوره فقها کتابونه وګوره، چې که یو انسان د خپلې ښځې سره جایز عمل کوي، تقاضا پوره کوي، تبلیغانو خبر، خپلې بیبي سره جایز په کوټه کې دننه حلال جما کوي، خو د دې سړي سوچ کې پردی ښځه وي، ښځه ورسره خپله ده، خو سوچ کې پردی ښځه، دا زنا ده. او چې کومه ښځه د خپل خاوند سره جایز عمل کوي، بالکل جایز او بالکل حلال نکاح د خاوند سره نکاح ده، خو د دې ښځې په تصور کې ډمې ډم پردی سړی وي، قسم په خدای زنا ده، حلال جما زنا شو، ګناه د زنا شوه. د موبایل دا برکات دي که نه دي؟ وایه راته سړي او چې دا کم ګناهګار دی، دی یتوکل علی رحمتي، د بروسه د ما په رحمت. دونه مهربانه ذات، دومره رحمان ذات مونږ خفه کوو. نو نن بس چې څومره دوستان دلته ما سره ناست دی، دا عهد به کوئ چې په موبایل به غلط او د ګناه او دا ګند او دا څه ورته وایي روانې وي جاړې، ګندونه به په موبایل نن نه ګورو. ښه نن نه پس فیصله وي داسې لاس اوچت کې ما سره انشاءالله ورسره ووایه، خو د انشاءالله د برکت دپاره ووایه، د دوکې دپاره ونه وایه. به ګورې بس الله خوشحاله کړې که نه، بس څه که نه هر څه الله سره وي.